د ښاري ښکلا او سرسبزۍ په موخه خوست ښاروالۍ د اطلاعات او کلتور ریاست څخه تر البد روغتون پورې د 600 متره په اوږدوالي د یوه اساسي ګلدان د جوړېدو چارې روانې او نږدې ورځو کې به کارونه بشپړ شي. په دغه پروژه کې بوخت کاریګر د ښاروالۍ او شرکت له مسؤلینو مننه کوي چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړې. دوی زیاتوي دا ډول پروژې نه یوازې د ښار په آبادۍ کې مرسته کوي بلکې ګڼ شمېر ځوانانو ته د کار کولو فرصتونه هم برابروي. انشاءالله الحمدلله د کار زمینه برابره ده. موږ پاک حلال رزق بچیانو ته ګټو. باید داسې کارونه هر ولایت کې شروع سي، هر ولایت کې د کار زمینه برابره سي ځوانانو ته. الحمدلله ډېر خوشحاله یو چې دلته موږ ته کار زمینه برابره ده. ډېر کارونه فعالیت لري خوست کې. شکر دی په دې حال ډېر شکرګزاره یو خوست چې ښه کارونه کېږي. د ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي چې د ښاروال په شمول د دوی کاري ټیم ښار کې له روانو پروژو دوامداره نظارت کوي. د نوموړي په خبره د دې پروژو له بشپړېدو سره به د ښار د یادې سیمې عمومي لار لا ښکلي او د تلونکو کسانو لپاره به یو ښه چاپیریال رامنځته شوی وي. د ښاروالۍ پرسونل د ښاروال صاحب په شمول د ټولو پروژو څخه په دوامداره ډول نظارت کوو. دا چې نن موږ د اطلاعات او کلتور ریاست مخې ته ګلدان ته راغلي یو دا هم په اوس لنډ وخت کې د ښاروال صاحب له لوري انتخاب شوی دی چې د دې په جوړېدو سره به انشاءالله د دغې سیمې ښکلا یو څو چنده اضافه شي. د پروژې تطبیق کوونکي شرکت مسؤلین بیا د کیفیت ډاډ ورکوي. پروژه چې ده تقریبا 600 متره طول لري. د اطلاعات او کلتور ریاست څخه شروع تر البد روغتون پورې ګلدان د دوی طرفه او دا ګلدان چې دا په اساسي ډول رغول کېږي. تاسې یې وینئ او د پسرلي موسم را روان ده. انشاءالله په دا لنډو ورځو کې بشپړېدو ته نږدې شوی ده او نږدې ده. دې کې په اساسي ډول ګلدان جوړېږي او بوټي کې ایښودل کېږي. خوست ښاروالۍ روان کال د 10 په شاوخوا کې د رغنیزو پروژو چاره پیل کړي چې د ځینو کارونه بشپړ او د یو شمېر نورو بیا دوام لري.